سلامونه ملګرو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. نن ورځ درته یو ټیک باره کې صرف خبرې کوم. هغه زموږ سره پری فارمیټډ ټیکسټ ده. دا الیمنټ چې کوم پری فارمیټډ ټیکسټ الیمنټ ده، یو امپورټنټ الیمنټ ده چې تاسو سره به ډېر زیات هیلپ کوي، ستاسو وخت به بچت کوي. اول ځل راځم ګوره موږ که راځو پاراګراف اخلو. پاراګراف سمپل فی ټیک ده، فی الیمنټ دننه بیا موږ څه کوو، دې کې شیزونه اوس اخلو د دې ټیکسټ تر مابین. نو چې زه راځم فرض مثال دلته کې زما سره لیکل دي، لپس هم نه به زه لیکل راواخلم. فرض که دې کې زما سره لیکل دي، صحیح ده. دا لیکل زه راخلم او زه را کافي کوم. دا لیکل شو، دا مې را کافي کړل او راغلم چېرته کې خپل براوزر ته دې کې ما نه پیسټ کړل. اوس که زه په دې لیکلو کې چې پر مثال دلته کې سپیس راغلی، دلته کې بل سپیس راغللو، هر څومره سپیس چې زه ورته ورکړم دې کې زه سپیس ورکړم، پر مثال کته یې کړم، دلته کې دا شانتې راشي، دا دې کې دا شانتې راشي، دا دلته کې دا شانتې وي. هسې مثال تاسو ته وایم که نه، دا دلته کې دا شانتې وي. یعنې موږ مختلف قسمه هر څومره دغه چې پکې راولو تغیرات هر څنګه وي، ښکته وي، پورته وي، هر ځای کې چې لیکل تا کړي دي. خو دا چې زه کله په پاراګراف کې واخلم نو دې کې دا سپیس او دا لاینونه او دا یو سم هیڅ معنا نه لري، دا هیڅ په معنا باندې نه لري، دې کې معنا یې نشته ده. مطلب دا د زه دا ثبت کوم، راځم دا مې چې کله ثبت کړلو را به شو خپل فایل ته، او دا د فری فارمیټډ فایل چې کوم د دې باندې به زه راواخلم براوزر سره به دا اوپن کو. اوس تاسو ورته ګورئ دا چې کله زه راواخلم او دا پاراګراف ټیک اخیستی، ګوره هیڅ اثر نه پرې غورځېدلی چې څه رقم تا پاراګراف و سیم ټو سیم همغه لیکل ما ته راغلي دي. ګوره سپیس او لاینونه هر شی مې ورکړي ول، نو دې هیڅ اثر نه ده اخیستی. نو د دې دپاره چې زه وایم چې زما مشکل حل شي او دا په دې طریقې سره را نه شي، دې دپاره موږ څه کوو، یو پری فارمیټډ الیمنٹ یا ټیکس چې دی په دغه منګه وایو او دا باندې منګه اوس خبره کوو. په دې مابین کې چې تا لیکل هر طریقې سره راوستل، همدغه لیکل دي زه دا دیز نه را کاپي کوم، دا مې دیز نه را کاپي کړل او دا زه په پری فارمیټډ الیمنٹ یا ټیکس کې زه دا لګوم. دلته راغلم او دې مابین کې زه اوس دغه لیکل وکړم. تاسو اوس ورته ګورئ چې څنګه لیکل دي. ګوره دې ځای کې سپیس، دې ځای کې سپیس، دې ځای کې سپیس، دا سپیس، دا سپیس، هر څومره سپیسز چې تاسو ورکړي وي، یو لاین دوه لاینه مو لیکلي وي، څه طریقې سره تاسو لیکل کړي وي سیم ټو سیم به دا په همغه طریقې سره راځي. تاسو اوس ورته ګورئ دلته کې وګورئ، دا وګوره دلته کې سپیس وګوره، دا سپیس وګوره، دا سپیس وګوره. نو دا څومره یو امپورټنټ ټیک ده یا الیمنټ د زمونږ دپاره. دا باید د هر چا ځای فری فارمیټډ په دې طریقې سره کېږي. تاسو به ټایم او وخت هم زیات بچت کوي. په دې مابین کې چې تاسو هرې طریقې سره لیکل کوئ او هرې طریقې سره تاسو ډیزاین اخلئ، دا په همغه طریقې همغه ډیزاین سره به دا راځي. راځم لاندې درته بیا دوباره لږ کاروم دا زه ګورئ ورته. او دې ځای کې بیا زه پری فارمیټډ ټیکس اخلم زه الیمنټس او دې مابین کې فرض مثال زه لیکل کوم. نیم مې واخیستل، نیم فرض مثال صحیح او دا شانتې راشه. کورس زموږ سره چې ده هغه زموږ سره HTML ده، صحیح شو. او فی چې ده په فرض مثال زموږ سره د دې 4,500 روپۍ ده. او فرض مثال راځو ډیوریشن، او ډیوریشن د دې موږ سره څومره ده، ډیوریشن زموږ سره څومره یو میاشت شو که نه، 1 month زموږ سره دی ډیوریشن. نو دا وګورئ دا لیکل چې ما په څه طریقې سره کړي دي، باید دا په همدې طریقې سره راشي شو شي که نه راته. دې طریقې سره ما وکړل. پر مثال که دا نه وي داسې ته راولئ، دې طریقې سره هم ته راوستلی شئ. لږ یې وروسته که به دې سره سیم ټو سیم اوس راځي. دا زه ثبت کوم، راځم بېرته کې براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. وګوره څه رقم ته چې مې لیکل کړي دي همغه شانته سیم ټو سیم راغلل. دا پری فارمیټډ ده چې څنګه دې برابر کړل، څنګه یې جوړ کړو. دې ځای کې مې څومره فاصله ورکړې وه، دې خوا ته څومره فاصلې دي، مابین کې څومره فاصلې دي، هغومره فاصلې دې واخیستلې. نو دا پری فارمیټډ الیمنټ زموږ سره یا پری فارمیټډ ټیکس په دې باندې مې هم درته هم کار وکړلو. دا به هم در سره یاد کړئ، آینده کې درته په درد خوړل کېږي او په کار درته راځي.